په معاشره کې چې کله غریب شوې او کمزوره شوې نو زندګي ناممکن نه وي، مکمل طور باندې مشکل وي. دې سیټه به تاسو ته ماشومه ښکاري الله پاک له څومره ښایست ورکړی دی، څومره ښایسته سترګې وله ورکړي دي، خو د بده مرغه چې دې پلار چې دی نو په دې دنیا کې نشته دی، د دې دنیا نه رخصت شوی دی. دا د خپلې مور سره خپله زندګي تېروي. د مور هم صرف چې دی نو دا یوه جنۍ اسره ده چې په دې باندې زه دیني هم تعلیم وکړمه، دنیاوي تعلیم پې هم وکړمه. خو دا چې دی نو ګاونډیان د دوی سره مدد کوي او دوی خپله زندګي تېروي. خو دا چې دی نو کله اسکول ته ځي او دا چې دی نو په لاره روان وي، څه بې غیرته او څه ځناور لګي او د دې ماشومه چې دی نو چوتوي. که تاسو وګورئ که نه چې کله د ظالم خلاف چې دی نو الله پاک یو داسې کس پیدا کوي چې د هغه په زړه کې هم ترس نه لګي او د هغه نه چې دی نو بھرپور بدله واخلي او د هغه کسانو نه چې دی نو بھرپور بدله واخلي. بل طرف ته که تاسو سوچ وکړئ که نه دا ماشومه چې کله وتښتوله دی چې دی نو اغوا کړله 15 ورځې وشولې که نه چې دې ماشومې پته ونه لګېدله، ځکه که نه چې مور چې دی نو ډېره زیاته پریشانه ده او دې پلار خو چې دی نو وفات شوی دی. مور راځي تاڼې ته، په تاڼه کې هلته کمپلین کوي چې زما لور چې دی نو اغوا شوې ده، د اغوا کمپلین پې کوي. او بل طرف ته تاڼې والا چې دی نو د غریب کس هم نه اوري، اخر کار تاڼې والا چې دی نو هېڅ هم نه وایي. مور چې دی نو بیا هم بېچینه ده چې زما لور چېرته تللې ده، زما لور چا وړې ده، چا اغوا کړې ده. خو مور چې دی نو ډېره زیاته خفه ده، ډېره زیاته پریشانه ده په خپل لور پسې، ځکه چې ټوله دنیا چې دی نو هغه خپله لور یې وه او د لور ښایست وله الله پاک دومره ښایسته ښایست ورکړی و، دومره ښایسته سترګې وله ورکړې وې چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. دې سیټه به تاسو ته تصویر ښکاري او دومره ظالمان او دومره بې غیرته رالګي او هغه ماشومه چوتوي. مور چې دی نو ډېره زیاته خفه ده چې زه به اوس څه کومه، زما خو په دې دنیا کې څوک شته دی نو د الله نه علاوه. او بل طرف ته وایي که نه که چا څوک نه وي د هغه الله وي. یو کس دی چې د هغه راشد نوم دی، هغه په دوبۍ کې وي، په چوټۍ باندې چې دی نو کور ته راغلی وي. چې کله په چوټۍ باندې کور ته راغلی وي د هغه نه پس چې دی نو هغه د دې مور خواله ورځي د دې جنۍ او هغه نه تپوس کوي، هغه ورته وایي که نه چې بالکل ټینشن ماله دا به چې دی نو زه چې دی نو راوباسم، دا چې چا هم اغوا کړې ده هغه ته به چې دی نو زه سزا ضرور ورکوم. د هغه نه پس چې دی نو راشد خپل ضرور چې دی نو کوشش شروع کوي، هغه خپله ټوله چوټۍ چې دی نو په دې کوشش کې اړوي چې دغه جنۍ چې دی نو زه را پیدا کړم، د اغوا کېدو نه پیدا کړم، خپل بھرپور کوشش کوي. ملګرو نن سبا که تاسو وګورئ زموږ په معاشره کې چې دا نو داسې قصې روانې دي، که چېرته لږ کمزوری وي او چېرته چې دی نو مالي حالات دې خراب وو نو بالکل زندګي ممکنه نه ده، بالکل ناممکنه ده او بالکل چې دی نو مشکله ده زموږ په معاشره کې زندګي. دې سیټه به تاسو ته ماشومه ښکاري، دې واقعیت ته ما بیان کړله، خو دا چې دی نو نوره واقعه به تاسو ته په بله ویډیو کې بیانوم، ځکه چې هغه تر اوسه پورې دا ماشومه لا مونده شوې نه ده. دې ویډیو به زه بیا شریک کوم او ټول حقیقت به زه ښکاره کوم چې آیا دی په کومه طریقه باندې چې دی نو ومونده. او بل طرف ته که تاسو وګورئ داسې ظالمان او داسې سپي هم چې دی نو راوتي دي زموږ په دې معاشره کې چې هغه د چا په عزت باندې بالکل اسره نه کوي او هغه بالکل چې د خلکو عزتونه لوټ کوي. که دلته موږ ویډیو جوړه کړو بار بار چې زموږ خلک چې په موږ باندې تنقید کوي چې وسیم بھائی ته را کومه ویډیو جوړه بالکل غلطه جوړه، خو زه عام طور باندې معاشرې سره ویډیو جوړوم. دې سیټه به تاسو ته ماشومه ښکاري، هغه خلکو ته چې دوی کمزوري ښکاره شو چې دوی په دې دنیا کې هېڅ هم نشته دی، خو بل طرف ته هغه لوی ذات شته دی. ګوره چې چا هم ظلم زیاتی کړی دی الله وله مخې ته داسې کس راوستی دی، داسې ظالم یې وله مخې ته راوستی دی چې د هغه په زړه کې هم ترس نه لګي او د هغه چې دی نو بالکل ترس نه لګي، هغه چې دی نو هم الله پاک داسې پیدا کړی. نو تاسو سوچ هم نشئ کولی راشد چې کوم کارنامه کړې ده انشاءالله هغه به زه په بله ویډیو کې بیا شریک کوم، ځکه چې تر اوسه پورې ماشومه لا نه ده مونده شو، چې کله مونده شوه انشاءالله زه به په بله ویډیو کې بیا ټول واقعه شریک کوم.